دلته کې د زومانو په منځ کې ما او داسې به وکړم چې یو کس سره به ترېنه وغږېږم چې هر یو خواته کېناستم هماغسې غږېږم. ستړی مه شې، جوړ په خیر. څنګه دی مرۍ تازه کړه؟ خوشحالي د اواز دی نیوله کړه. غږ دې لږ ځیږ کړه، غږ دې لږ ځیږ کړه چې خلک یې واوري. څومره خوشحاله یې ورته؟ الحمدلله بې حده خوشحاله یم. ټول خوشحاله یم. د ژوند تر ټولو غټ ارمان دې دا و که نه بل کوم ارمان دی؟ الحمدلله هسې ارمان خو دا دی، خو هغې نه زه نور هم شته دی پوه شوې چې خدای نیکه سابقه کلتور دی او دا هم په دې خاطر باندې چې زمونږ د افغانستان کلتور او عنعنات ختم نشي او دا مو دغه را شروع کو او دا داسې یو کلتور دی چې اسلامي او شرعي کلتور دی د مسلمانانو دپاره. په دې کې کوم دغه نشته چې یو سړی بیا دغه وکړي خجالت شي یا خفګان دغه کړي، مګر دا زمونږ د غیرت یوه شمله ده. هغه وخت هم دغه ډول کلتور و چې کله به دغه راله دا واده و داسې د خوشحالۍ مراسم به زوم به راغی د خسر کره، خسر به ورته لونګۍ اخیستې وه، جامې کالي به ورته اخیستې وو، هغه بیا ور واغوستو، لونګۍ به ور په سر کړله، بیا به پاس کور که هغه وخت کې خو موټرې نه وې او ناوې به یې پاس باندې سپره کړله، بو به یې تله موټرې نه وې، زوم به راته او نو دا اوس نور تغییر نه لري، خو فقط دغه یو دی چې الله پاک دې سیلاب خیریه بنسټ ته ډېر اجرونه ورکړي او الله پاک دې دی ژوندی او کامیابه لري چې د ډېر یو ښه پروګرام او ډېر یو ښه دغې برابر کړه د دې مسلمانانو دپاره. او هغه اکثره چې کوم داسې رواجونه و چې خلکو به نونې خرڅولې د هغې نه منع کړه او دې ځای ته رالو، نو دا الحمدلله ډېر د فخر ځای دی. دغه ځوانان وګورئ، دغه زموږ د واده زلمي وګورئ څومره ښایسته ماشاءالله. الله دې له بدو سترګو وساتي.
130 نفرو واده په خیر سره پای ته ورسېدلو نو اوس راووتو بهر او زه کور ته نو خوا کې راسه فواد دی فواد جي جوړ په خیر کوژدن دې مبارک شه څنګه یې پروګرام څنګه و شیف کې جالب و پکې دا چې اول دفعه 130 نفر واده مې ولیدلو ها نور ولا د کلتور دی یو ډوډۍ و پکې ډوډۍ چرګم پکې و نو ګلولي پکې راغلی و ګلولي ځواک هم پکې راغلی و نور غیر قانوني راغلی ګلولي غیر قانوني راغلی نن ورځ یې ویلاګ زموږ هم تر دې ځای پورې و تر څو چې بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې خدای پامان